او ماشاءالله مولا او ماشاءالله والله چې زه د خزه زه د نه تخلم کړي دا غو ته څه خیر کاته مالا واده ملاکه تقریبا د 20-22 روپۍ راځي لیټه کده دا هغه ده. السلام علیکم ورګور دا بالکل مونږ ولاړو په سمندر کې ریزه ده سوی سخاوت کې ولاړو ډېر لري زه تقریبا 3 غنټې فاصله ده کیناره ده او په پرایویټ ګاډي کې راغلی ما په لنج مدرې میلان ته ورګور سره راغلی ما دا منصف استاد دا زما پارټي زاړه مرګري بشیر سعید عارف سیدالی مخرا واړه والا کیا رفیق استاد دا گشتې په څه حساب باندې راغلی موږ سره دا په 12000 روپۍ جی 12000 او نور کل ملا کې زموږ ټوله خرچه څو ده کل ملا کې تقریبا د 20-22 روپۍ راځي د 24 غنټو کنه یو شپې ورځي او دا د دې کشته خرچه ده د 20000 روپۍ پورې د یو شپې ورځي که څه راته ولګي د خدا کو نه لګي د لاړه مطلب نقصان انو سبا لاړې چریږي خدای دې خیر وکي که څنګه ریبا دا خسته مشالیم پکې وګورو یا سیده چی واده راله نه کوي مرګرو خدای تباہ او برباد کا واده کړی دا واده نه ته بشیره مسله واده وکمانه بشیر له ولې واغه تا کړی کو نه وباسه وسوي و دیګو خبره کړې وکړه څوغه لسوا چا کړی دا غو ته څه خیر کاته مالا واده ناجازه مکو دا دیګونه ولا سبا پاکه دیګونه ما ته واده دیګونه ورورا و دیګو خبره دې کړې وا خیر ده د په زمانه طرف په در پات منګای با بشیر وای چې دا چا کړی او څه خیر لیدلې ده الکه پرې دا چا کړی چې نو کمې پرې خوې پرېږي دي والله کې تېړه کیږي ها خپل ټلیفون کې مغرار اورېده کنه ما دا څه چل مګه دا هوا چلېږي ول وستاد جاړي دا درې ورځې ټرافلینګ کې په درې شادي کیوں کرتے وہ تم لوگوں نے کیا یعنی اور ولا که خو چې دا واده سړی وکي دا خبره دا خبره ده لکه تا پسې جړلو جنازه دی وشي نه جنازه خو سین کېږي داسې فضول خبره ده دغه واده شوی دی که نه مخې ته دی ناست دی څه حال دی ورته وګوره نه والله چې زه د ښځه وې زه د نه تخلم لازمي لازم نه دا څه شی دی ته درته مونږ ته کومه کچې دا وخت خو چې کم د دنیا د رول د دستور خبره ده دا لږ شړو ته وځي کنه دا لږ نو دا اوس مشر سړی دی چې شړو ته وځي دا تخته کولاو که چې سر لی ولا ونسم دا کولاو که یرته خدای په کاره دا بنده که دا سړی نشه کې دی د واده نشه کې راغی اوس به بل څه ووایي او موږ پرې خرابې 15 کاله عمر یې دی بیچاره اوسه پورې واده نه دی کړی 15 نه دی 15 شپېته هم زیات دی شی ته وګوره 15 کاله اوس چې د 50 یو ښځه خو یې کړې ده که نه کړې ولا راورسل غواړي دا اوس وایي چې واده راله وکړې هسې نه وي مینین یو نه پیمانه وی کته والا چې ټیک ته تخدیده د پلار ته وای ځان وای نه مدان کوم بل ورځ اسخر راغلی او شی د څنګه رامنډي وای ولې وای مړ چې کور ته لاړم اسخر مې کور کې ولا دا نو ناز به او تغار شوی و به مې کار خراب دي نه پیمانه نشي نه دا ستاسو باندې کندلونو ته چې ور کړی دي او مانه پخیمانه کیږي موږ ته څه لته دي څوک بشیر چې خبره کوي موږ پښتانه یو ستاسو باندې جولاګان خو نه یو اسخر نه تخته خدای ته خو ته اسخر مې نه خو اخې مې راغلی وه تباشي نو اوس مالا کومه واده ستړې مشي لا واده ماله کودن شوې ده مطلب شرمېده شرم کارونه دي ګوره جوړ بخیر بس نور صبر خو خوشي د ودو کو بیا باندې وي ته خې په ډاکې خولي هغه نه مرګو تا دی نو نه مړه سره راولو جولاره
چا ډور دې نه رانیولې نه نه ډور دې چم نشته زما یا سنگره اوبه تیزې دي ډور پتنګ شو را خسه په پتنګ لا دې وکړه استاده بسم الله راوګه ده خیره چیر شه دې کې سنجاره ده سبا ده خیره ماشاءالله دا خیره ده وای مونږ په لاسه ولاړیو لسن دې دا لسنې دې ده دلته به هیرم راځي هیره زه ښه ده ښه ده راو باسه جوړې اوبه دي ها مو چانس مې نه دا ورکړی غلی بس چانس ورکوم نه ده کېدای شي هیرئ خدای دې وکړي بام دا کوم ده او ماشاءالله کونه دا ساده ډور دی ماشاءالله ماشاءالله نو تر ما دې شروع وکم دا کوم ځای کنه دې هلکه راځي کله نه کله ارے माशाल्लाह रो रटेट आगे लंगर करो हां उनको मना कर रहा है वो तो नहीं ओए कौन माशाल्लाह कौन जबरदस्त तारू हां ډېر غټ انتظار مې وکړ زه شکر دې راخو او بچو نه زخمی دې کړه مانا رفیقا چې مشکیا یزما غونډي ته سوال کېده مشکا خلا خلا هیرا ټول نه خلا ما دا پاټلرانیو هیرا دا دې ته ویل شي زیبرا هیرا ډېر نایاب مچھی دی نایاب ډېر په مشکله پیدا کیږي دا سمندر کې سمندر ته کته یخته بزی بیا په کې دا رانی سین بالکل یخته دا خبره هو صحیح دا چې کم دی بالکل نایاب شوی دی ګنګړه کونډه خو شکر دې خپل راوته اسه خمې دی هوګ ماشاءالله تکړه شه دا نایاب میان را وباسه یې بابا ته زبردست خیر سره دا په دې مې باندې څلورم مچی شو د الله په فضل سره یو نه دا یو کار خله موسم بالکل برابر دی کشته نه خوځيږي څنګه وستاده هر وخت چې دا سی وې کنه کشته دا قصه واره ولاړه خو نه کوله مو چې سم دا سوچته ډیر اخلاص دی خو مېن لګي کنه الګا داسې موسم کې شکار نه می کنه چې دا ډوګي درد نه کوي دا ډېر خای پکې لاس ته راځي او ماشاءالله مولا خدانه صحیح خبره ماشاءالله ژوندۍ مېمانې رااله ها پټۍ زله دې ښه څه وخېږي باډم باندې دوره د رنډۍ بچی دی که نه هلکه دا کنځلې مه کوه میان ته کنځله شروع وکړه مسلماني ده یار مسلمانۍ نه چې کله کاچا ډور وشوي که نه پورې ونه خلي چې کله پوخ ډور وشوي که نه نه خلي پورې بس په کچا باندې ته دوه ولګېده په تار ته دوه ولګېده په کېبل نه خدای خلاص کړی غریب جانا وای خسیز دی ماشاءالله نشنه خدي روره موسم خدي ګنګړې دی شپې هوا شروع شوه اوس ماشاءالله کمه شوه ډېرې ستړي کړي وو
دا مچین نیسو څه دې بورۍ کې دي استاد دا جالۍ دې لږه راښکاره کا دا خو ماشاءالله خوب نه دی کړی بس بالکل دې شی پړسولی دی بشیر راواړوه دا مهدي شی دې راویستو ګینګړه ښه دی ښه دی په دغه میان لګي خو دې ولې کبر کوو چا نه نیولو وړوئ هسې دا میان د ګیلو دپاره ښه دي دومره ډېر لګي دا دې علاقه کې ډور اچوه بس شی راوباسه مچي راوباسه دلبرو ارادہ نہیں ہے جانے کا ماشاءاللہ خیسته ډکړې دي ګینګړو ماته مو لګېده ماته هم سیټ غټ دی ښه دی کیمر راته ونیسه لکه بس ته ماته یې کیمر راته ونیسه مې راوباسه ماشاءالله ایو هاي بوکس منګ دی شکاری ډک کو ټولې د برګي مشکې دي اشنا چې خوا بده نه کې ها دا د مشکو ټاکور دی دغه برګو مشکو ټاکور دی دا ملګرو شکار موږ ډېر ښایسته هوا هم راګیر کړي اوس روان یو کور ته ورځ 12 بجې دي مخکې چې دی کنارې ته ورسېږم ټول مال درښیم چې موږ څونه مال د څونه بیان موږ نیولي دا زموږ ماشاءالله مالونه دي دا چله یې ډکه ده دا د هغه ده دا هاي بوکس دا دوه بورۍ دی استاد ماشاءالله ښه مال ونیو دا شی نه موږ نه نیسو چې کله میهن نه وي بیا دا نیسو دا واړه دي